السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ بیا د شیخ سره شیخ مو نن بیا یې د لندن تر ټولو غټ جامع مسجد ته بلکې د یورپ تر ټولو غټ مسجد دی. د مسجد نوم څه دی شیخ؟ بيت الفتح. بیت الفتح. څومره لاره ده شیخ؟ 40 minutes لاره ده. په ټرین کې 40 منټ لاره ده. موږ وارې بس اخو بس مو تر ټرینه رسي، بیا مو ټرین تر هغه جامع مسجد ورسي. دا بس دی، دا مو تر ټرینه رسي، بیا به مو ټرین تر خپله ځایه پورې رسي. د 1 ساعت لاره ده. دا دی ټرین مو راغلی، دا د الیزابت لاین ټرین دی. ټرین کې 1 ساعت لاره ده، بیا به ایسټ لندن ته ورسېږو. شیخ خو نو وینئ اخته دی. دا یو سټیشن نه ورسېدی، د دې بعده بیا بل سټیشن موږ ځای دی. دا دې راورسېدلو انشاءالله. اوس نو لږ لاره پاتې ده. دا ټرین سره راکښته سو، اوس یو بل ټرین دی هغه ته خیږو. یو څه لاره لا پاته ده. شیخ ویله چې یو ټرین دی، اوس پرې 2 ټرینه سوله. وای شیخ سال یو دی. یو ټرین ته خیږه، په هغه باندې چینج کېږي. اوس دویم ټرین ته روان یو، هغه مو بیا رسي. 1/2 ساعت لاره به هغه وي. هو شیخ 20 minutes لاره ده. 20 منټه لاره ده. بقول شیخ د شیخ د لباس او د شیخ څخه ټوله بیریږي. دی ناست دی، یو څنګ ته یو څوک نه کښېني، هلته ولاړ دی خو د ده سره نه کښېني. بیا د ده کوټ داسې کوټ اغوستی دی، ته به وایې چې اوس په ټاو کوي زوی مړی. کرار کرار راځو، لاره اوږدېږي. شیخ وایي اوس بل ټرین سټیشن ته خېږو. درېیم نو دا سیم ټرین دی. اها. بس دا چې موږ پسې ناستو هغه را روانه سټیشن کې بندېږي. ښه اوکې، سر مې خلاص شو. دا ټرین سټیشن مخته درېږي، په دا وجه دی اول راکښته سو. دلته چې بل راځي هغه مو سیده رسوي. دا زه سهار هسه ګورم سر مې نه خلاصېږي چې دا سړی دی که ښځه ده. شیخ شیخ سره مې پوښتنه وکړه، شیخ وایي ښځه ده. دا شیخ دی چې د کوره راوته وایي یو بس دی، یو ټرین دی. 4 ټرینه مو اوس بدل کړي دي. 2 ساعته الریډي پراته وله، 2 ساعته کېږي چې په سفر کې یو. ګوره چې څو ټرینان به نور پراته وي. دا دی شیخ وایي راورسېدلې. اوس د هغه ځای دی چې وروخېجل مسجد دی، مسجد جامع. دا دی ساوت لندن ته راورسېدو. د لندن بل ښار دی، زه چې وامه دا کابل دی. دا هغه دی ورسره راورسېدل. ماشاءالله څونه غټ مسجد دی. احمدیه مسلم اسوسییشن UK. دا شیخ چیرې راوستو؟ دا د قیدیانیانو مسجد ته راوستلو. چې راغلو دا سکیورټي ګارډ ولاړو، نه یې پرېښولو. پوښتنې یې وکړلې، موږ ول مسلمانان یو، دا مسجد دی ورځو. وایي موږ خو قیدیانیان یو، تاسې موږ نه منئ، موږ تاسې کافران وایاست. باره هلته یو د دوی یو ملا صاحب و، هغه راسره ودرېدی، یو څو خبرې یې وکړلې. وایي موږ خو ستاسې په نظر کې کافران یو. مال دا وجه څه شته چې دوی کافران درته وایي؟ وایي وجه دا ده چې موږ عیسی علیه السلام موږ دا منو چې هغه وفات شوی دی او تاسې وایاست چې ژوندی دی. او بل موږ وایو چې امام مهدي راغلی دی، د دوی یو خلیفه و، دا امام مهدي دی. هلته عکسونه و، دغه یو امام مهدي و، دا اوس خلیفه دی، دا بل یو ژوندی دی. وایي موږ دغه عقیده ده چې دی امام مهدي مړ شوی دی او تاسې وایاست چې هغه د دې بعد راځي. او موږ وایو چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، تاسې وایاست چې هغه ژوندی پورته شو. او پر دا ځای مو اختلاف دی، پر دا ځای موږ ته تاسې کافران مه یاست. زوی مړي شیانو دا کتابونه یې راکړه، دا مطالعه کوئ. د ټلیفون نمبر یې راڅخه واخیست، بیا د اختر بعد راسه سم به پر دې مجلس وکړو. غټ مسجد یو او دننه یې څوک نه پرېښوله، څو پوښتنې وې، څو تلاشانې وې، ناولده ځای یې جوړ کړی و. ما شیخ ته مې ویله مال اوس په دې غبرګ غاښونه را ایستلي وای. دغه شیخ زه د قیدیانانو مسجد ته راوستلم
چې سره کفار ما دې په ګوګل کې لیدلی و غټ مسجد دی بس ودره د لندن غټ مسجد ته وایې کفار دی هوا د کفار کتابونه تا راواخیستل ما دې 200 کتابونه راکړه قرآن هم دی په دې کې نو اوس زه بېرته خپل مسجد ته سم مسجد ته ځو بیا په ټرینو کې کښېنو شیخ وای شیخ هغه پرېښولو لانه ده ته چې وکتل 200 پوښتنې وکړې بیا موږ غواړو چې د ستاسو په مذهب په باره کې یو څه معلومات وکړو بیا دا کتابونه یې راکړل زه یې بیا درښکاره کړم نو دا و شیخ داسې فساد را باندې وکړي اوس بېرته په ټرین کې ناست یو د بل مسجد ته شیخ وایي عیسی علیه السلام چې دوی وایي مړ دی نو د دجال سره څوک جنګ کوي د دې خلفا یې کوي د دې خلیفه یو بل ټرین اخلو بیا زه خپل مسجد ته به ورسېږو شیخ ته وګوره څنګه روان دی شیخ د یوه ټرین څخه بیا تر بله ټرینه پورې اوس بیا د پښو لاره ده پر لاره باندې دا لیونیان ولاړ دي دا د دوی کار هم دی خلک روسي وکړي یو رقم چې روان شي موږ فکر ورته وایو بیا هم دوی وایي دا یو چلنج دی دا هم یو کار دی چې زه کوم درته ولاړ یم ډېر خوشحاله کوم په وایي شیخ مسجد ته مې بوده تازه شاپینګ سنټر ته راوستلم اوس بل بس دی د دې بعده بیا مسجد را رسېږي د دې بعده خو به را رسېږي شیخ وایي یو ټرین دی 10 ټرینه بدل شو 200 بسان بدل شو 300 ساعته کېږي چې راوتلي په دغه روژه کې په دغه روژه کې د دې خوا چې بېرته زه څه وخت به شیخ دا وخت وی چې مهاجر راغلی اوه شیخ دا یو سوال ارواره کې زما جواب نه دی زده که ستاسو جواب زده یې ورکړي شیخ وایي چیش دی شیخ ستا سوال دی وایي دی وایي واه دی وایي عیسی علیه السلام مړ شو واه مړ دی وایي بیا نشته واه بله ونه وایي موږ دا بلیف کوو واه چې دجال راځي دجال راځي واه موږ خو بلیف داسې دی موږ یقین دا دی چې دجال راځي عیسی علیه السلام بیا ورسره جنګېږي دجال ختمېږي دا چې دی وایي عیسی علیه السلام نشته واه نو د دې سره د دجال پر رسول جنګ سره د دې جواب زما سره هم نشته په دې کې یو څوک نشته دا کتونکي جواب یې راکړي زما په خیال داسې یا د دې چې څه هغه سره د دې دغه دی دا زموږ خلیفه دی د دې خلیفه به یا دی وایي زه ورسره کوي واه هغه عکس دی په لیکلی امام مهدي واه هغه خو هم مړ شو دی وایي هغه هم مړ شوی دا نو د دې دا سوچ والله دا به ما ته یو څوک په کومنټ کې ولیکي سات به راخلاص دې کومنټ کې د جواب راکړي زه به بیا تا ته ووایم څنګه شیخ دا شیخ دی اوس جواب ورکړي موږ جواب نه لرو هو ماشاءالله دا دی خپل مسجد ته راورسېدو ښایسته غټ مسجد ماشاءالله اوس زه دننه ورسم سم تاسو ته د ښکاره کړم دغه دی ماشاءالله ورته وګورئ غټ مسجد وګوره دا پر لاین ولاړ دی دا ولاکه چشت سر مې نه خلاصېږي پوښتنه مې وکړه چې دا چشت دا کتابخانه ده و دننه مسجد دلته چیش کوي شیخه کتاب ګورې قرآنونو کتابخانه یې دا بوک جای نامه و کم یو تاول الله لو اقوالی صحابه دغه جبې دی شیخ خپل کتابون پیدا کړي دغه مسجد دی ماشاءالله څومره ښایسته جوړ
دا نور کتابونه هم را سره دي دا کې دلته ولید دستې مې پسې اخلي ولې کلمې لیکلي شیخ د مخه څه جومات راکړه دا خلک د روژه مات هلته ورکوي دی بیا دننه ځي کښېني روژه مات دپاره دننه هم ډېر غټ ځای لري ډېر ښه خوند موږ هم په دا لاین کې ودرېدو د روژه مات دلته راکوي دا ځای ورڅخه دا روژه مات شام جوس یې راسي 4 توماوې اوبه او په دې کې وریجې او کبابونه 1 ساعت وخت پاته دی او اوس وختي دی ترخاندان یې دلته هوار دی دا مسجد دی دا شیخ دی دا یې دا او دا څه ځای دا یې تشنابونه دي زه به خالي لاس پرېولم اوبو خلک کرا کرا ډېرېږي اوس لا داسې تقریبا 40 منټه پاته دي روژه مات مخلوق را روان دی دا 2 سپین جنګ دی د څه وخت څخه روژه پر غمېدلې روژه مات را نږدې سو یو 10 دقیقې پاته دي دا دوه نور څنګ ته نه دا د سومالیان دي هغه پاکستانیان دي دا سرونه چې ځړولي دي دا خوا د بیا ګرد عرب ناست دي او ما او دی خو نو معلوم دي چې د کوم ځای روژه مات کرا کرا ډېرېږي څوک چیش راوړي څوک چیش راوړي هلته هم مخلوق د الله ناست دی شاوخوا خلک نور هم راځي وختي دي را روان اوس یې خوند وکړي دا قندیل یې ولګوئ ماشاءالله څومره ښایسته معلومېږي مسجد ته هم ګرده ډک شو د باندې خو بیخي ډېر خلک ناست دي وخت د روژه مات را نږدې دي اذان سو زه به روژه ماته کوم ستاسو په اجازه روژه مات اوس ډېر ښه خوند یې وکړي د ماښام لمانځه تیاری شروع ده ماشاءالله من راوکې راووتل دا د باندې د باندې چې خلک ناست و روژه ماتونه کول راغلي د یو څه ښځې هم ناستې دي خو دا رش وګورئ د مسجد سره ووتلم چې راوتلم یو سپین سر ولاړه وه په دروازه کې دغه چای یې راکړې عربي چای دی ناولده بوی یې ځي ښه خوند یې وکړي ښه لمونځ و ښه روژه مات و په روژه مات کې وریجې وې ما ویډیو نه سوی کولی ګل د دعاوې کولې په خوراک اخته و نو چې ما ویډیو کول ځان سم نه راته معلومېدی او ساده سپینې وریجې مې اچولې ایښولې دي چې رنګ ته مې واکتمال خوند به یې ونه کړي لیکن چې ومې خوړلی جلا خوند یې و جلا رقم وریجې وې زه نه یم خبر په چیش کې پخ کړې وې څه رقم مې نه مساله و نه شی و خو ډېرې خوندورې وې غوښې ورسره وې ښایسته ښه خوند یې وکړ دا د ماښام د خوا منظر دی مزه آیا په دا سټاربکس کې به یو کافي و کیک مې وخورم The order is done. 2 caramel cappuccinos and 2 cakes, please. او کافي مو وڅښله بېرته مسجد ته راغلو د تراوو دپاره تراویح به وکړو بیا به نو بېرته ځو د خیر انشاءالله کور ته مسجد کې ځای نه و دونه ډېر انسانانو د بوټو په ځای کې له خلک ولاړو دننه هم لاندې وه د باندې وه یخ ته ولاړ وه ګرده مسجد ډک دننه خو ځای نه و ګرده ډک و دلته د باندې ودرېدو د باندې هم دا دی دومره رش دی اخوا ته هم خلک ولاړ و دلته مابینځ کې هم ولاړ و اته رکعته چې وسوه هغه ولاړه ښه ټینګ یخ هم دی بس نو اوس ورته ولاړ شو ډېر تراوین دي نور خلک هم را روان دي راځي 2000 years later مچې چې
زه د اوږدې طرفې اوس ژړا راځي ما دا د خلک اوس وځي دا نه چې ما ولاړ شو لاسه کا په لور لاړ ما بیا کوټ هلته بند و چې هغه نوی بند وختي به لا تللي وه نو ما خلا پرځول ما دا ختم کړی کړي تر سره کړل کې یا نو څو بجو ته به اوس ورسېږو کور ته زه ته چې اوس دا کسې کوم یو یوه بجه خو اوس ده چې موږ کور ته رسېږو سهار اذانو ته به ورسېږو سپاره زه تر ساعت وته یا توبه درځه دا وخت د لندن حال پل نشه ډېر خوشاله بینسو دا بس به مو اوس کور ته ورسېږي نو د بس سره کښته سو اوس شیخ پر خپله لاره ځي زه پر خپله لاره ځم زه د پښو یو څه لاره لرم شیخ لا بس لري الله حافظ شیخ سی یو ټمارو شیخ بای بای شیخ ولاړی شیخ پر خپله لاره ولاړی هغه لاره اوږده ده کورلیر دی هغه یو بل بس ده او زه روان یم پر پښو ما ته یو څه لاره لا پاته ده د پښو A few moments later. کور ته راورسېدم دا د زما د نن ورځې ویډیو د نن ورځې بلوګ و امید کوم چې خوښه سوی به امید کوم خوښ سوی نو زما د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ